ملګري میسج کړی و چې د OL2 د ټریپ حل لاره څه ده، نو د هغه دپاره موږ ویډیو ورته جوړه کړې ده. تاسې ویډیو وګورئ، ویډیو در پایه وګورئ، ځکه دی 2 سمرسیبله په یوه مالي چې دی دغه پارټ اوړي. سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیا سئ. ملګري میسج استولی و، نو OL2 پارټ یې راوړی، هغه پارټ د ملګرو سره شریکوم. نو تاسې زموږ په ګروپ کې شرکت سره وکړئ او زموږ د کانال ملګري سئ او زموږ یوټیوب څارونکي یاست. اوس هغه څه در سره شریکوم چې کوم چا میسج کې پوښتنه کړې وه چې د OL2 وه، نو هغه پروګرام کو، پروګرام به سره وګورو، ویډیو د پای را سره وګورو. دا یو چې مو وایي اوس دلته دا کیلو واټ دی. اوس کوم سمرسیبلان کار چې ته ځینې اخلې، هغه سمرسیبلان چې دی هغه 1.5 کیلو واټ تا درولې دي. په دغه شیفټ بټن به حرکت ورکړې، مثلا دا بټن چې دا هغه 18 ده، او چې دا څنګه حرکت یې پیدا کوي په دا بټن او په دا باندې چې دی هغه دغه د حساب یې لوړېږي او ښکته کېږي. نو ته به په دغه حساب کې دلته 11 برابر کړې، مثلا دا به داسې ښکته راووایه، دا به داسې 11 کې، ځکه ستا سمرسیبلان چې دی هغه 5.5 اسپوره دي. نو 5.5 چې دی هغه دغه د 11 کیلو واټ راځي، دا به دلته 11 کې. یا چې بټن څونې وه هغونې به کې، دا چې دونې کړه بیا به دغه ډیټا انټر ورباندې ووایه. ډیټا انټر چې دې ورباندې ووله بیا به د حسابه راوځي، چې راووتې بیا به یې ستا رن بټن ورباندې ووایه. چې د رن بټن دې ورباندې ووله، هغه دوی هغه به سمرسیبلان دواړه ورته وتړې. سمرسیبلان چې دې ورته وتړه، انشاءالله ستا مشکل به حل سي. او دغه چې و هغه ستا د OL2 کوم پارټ یا ټریپ چې راوړي، دا د هغه پروګرام ولو. دغه پروګرام چې دی هغه نو ملګرو سره شریک. خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښه سوې وي. کوم چېرې ویډیو خوښه سوې ده، زموږ د ګروپ او د کانال او د یوټیوب څارونکو سره لایک یې کړئ، او چې موږ هر کله بیا تاسو ته داسې ویډیو جوړوله او کوم په ګروپ کې نشرول یا په کانال کې، هغه به در تاسو ته رسېږي.